فیصده نور کوي بیا ځان داسې وکټم کې چې ما خو څوک خبرې ته نه پرېږدي وروره ښې کافي اوږدې خبرې دې وکړې زما زه ځمه نور کار مې نشته اوله او وروستۍ خبره مې دا ده ورور مجید صاحب زه دا خبره پوره کوم مهرباني ښه د ریفرنډم خبرې موږ کولې نو ډاکټر صاحب تاسو د ریفرنډم پښتونخوا ریفرنډم کې هم ایموشنل بلیک میلینګ وشو کنه خلکو ته اسلام استفاده کو چې څوک اسلام مني هغه خلک په پاکستان ته ووټ اچي مولیان استفاده شول او بیا وسره نغمې د خبرې رو باسلې چې پاکستان کا مطلب لا اله الا الله نو ریلیجن هم استعمال شو احساساتو سره هم لوبې وشوې شپږو اووه ضلعو کې خلکو په مینه باندې دا خبره قبول کړه چې یو موږ د مسلمانانو وطن جوړ کو حالانکه مسلمانانو وطن موږ سره خوا کې و افغانستان زموږ خپل وطن و موږ هغې ته ولې نه خو بس یو ایموشنل لوب وشوه دغسې په دې ریفرنډم کې بلا د خدای شانسز دي او کېږي به هم داسې چې همدغه ایموشنل احساساتي او ریلیجن به استعمال شي د ولس فیصله به ډیموکراټیک نه هغه به سیستماټیک او پلانډ ریفرنډم بیا نو ریفرنډم په دې وخت کې کول دا سیدی لکه چې خر ته په لاس کې دغه ورکړي چې لاړ شه دا ګډي بيزي وسره و نو ته خپل ولس انټلیکچوال انټیګریټي ته ګورې او تاریخ کې چیلنج شته دی قرار صاحب ما سره موافق بنی زه باغ سره نیم زه به تاسو سره نیم ته ما سره نه خو اخره کې ټول مبارزوم دا د چې دا فیصله د خپل ځمکې فیصله دا واپس ولس ته راشي دا واپس ډیموکراټیک شي دغه زموږ نقطه و تاسو به باس کولی شئ یو خبره دا ده چې په دې کې یو اصل دا دی چې د لرې پښتونخوا خلک چې دي دوی خو محکوم دي یو انسان چې په زور ته تابع کې د رنجیت سنګ له وخته آیا رنجیت سنګ دلته په رایه په ووټ راغلی و بیا انګریز دلته په رایه په ووټ راغلی و پاکستان چېرته په رایه په ووټ راغلی د خلکو په غوښتنه راغلی خو یو استعماري پراجکټ و دا خلک په زندان کې دي دا اوس په زندان کې دا هم کېدای شي چې یو سړي لکه په چاینا په زندان کې د ماشومانو انډاکټرینیشن کېږي د غورو ماشومان چینایي راوځي د زندان نه دا هم اوس کانسنټریشن کیمپونو کې کېږي هدف دا دی دو خلک چې دي په اول خو دا ده چې ټوله خبره د ولس په رایه پورې نه ده تړلې افغانستان من حیث دولت د ځمکې د تصاحب دعوا لري نو په دې کې د ولس خبره ډیموکراټیکلی زموږ داخلي خبره ده تر کومه چې له انګریز سره زموږ خبره ده او له پاکستان سره زموږ خبره ده په دې کې ولس ځای نه لري دا زموږ او د افغانانو داخلي خبره ده د لرو برو افغانانو داخلي خبره ده دا د وزیرو د پردیو د پښتنو د اندړو د توکو د تاریخو ټولو داخلي خبره ده چې موږ دلته کومه ډیموکراسي سره پلي کوو لیکن کله زه له انګریز سره غږیږم په هغې کې چې دی بیا سټیټ غږیږي په هغې کې بیا خلک نه غږیږي دا د ټولې دنیا قانون ده چېرته چې یو هیواد له بل هیواد سره غږیږي هلته دغه هیواد سیاسي حلقې نه غږیږي هلته دغه هیواد ولس نه غږیږي هلته دغه هیواد د ولس په نمایندګي یو سټیټ موجودي هغه سټیټ چې دی هغه بهرنۍ چارې ډیل کوي د انګریز سره او د پاکستان سره زموږ ولسونه نه غږیږي اندړو توکي او تاریخي او د کرښې هغې غاړې ته افغانان دې غاړې ته افغانان دوی حق نه لري چې په دې کې خبره وکړي نه د غزني سړی حق لري نه د پکتیا سړی حق لري دلته سټیټ حق لري چې بل سټیټ سره وغږیږي او بل سټیټ هم د عامو خلکو خبره نه اوري هغه د سټیټ خبره اوري یعنې پاکستان که چېرته خبرو ته حاضرېده هغه وخت به حاضرېږي چې افغانستان ټکنالوژي پیدا کړي ډرون پیدا کړي زور پیدا کړي او بیا دی د هغه سره حاضر سي نو په حقوقي لحاظ باندې څوک چې محکومي دا بیخي زه په هغه ادبیات ورته وایم چې څوک یې بل طرف ته یو نسي د نابالغ سړي او د لیوني سړي او د غلام سړي د دوی حقوقي سند نه لاسلیک دغه کېږي اعتبار نه لري په حقوقي اسنادو کې د دوی خبره اعتبار نه لري د دوی لاسلیک اعتبار نه لري او زه دې ته افغان کله چې غلام خبره کوم هغه په تعنې په حیث باندې نه وایم څوک یې بل طرف ته یو نسي هدف مې دا دوی محکوم دي محکوم او غلام یوه معنا لري خو موږ هغه ادبي او دروند لفظ چې دی ورته هغه محکوم دی دا خلک چې دي
آزاد نه دي. سړی چې آزاد نه وي هغه سړی لاسلیک نشي کولی. سړی چې آزاد نه وي د هغه هېڅ نوعه هوکړه اعتبار نه لري. د لرو پښتنو هوکړه په بهرنیو چارو کې د خپل ازادۍ په حق کې داسې دی دا اعتبار نه لري تر کومه وخته پورې چې دوی د هغه را سلف ډیټرمینیشن حق را پیدا نه کړي. او سلف ډیټرمینیشن حق دوی اوس نه لري. دلته فیصله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري. اول جنجال چې زه ونه منم چې دا ټول لر او بر ټول افغانان یې ومني د افغانستان سټیټ چې ونه مني دا خبره د فیصلې وړ نه ده. دا یوه. دومره خبره دا ده چې هر انسان په یو هیواد کې یوازې د خپلې ځمکې مالکیت لري. او زه مثلا نوروز خان مومند یم، په هغه کې مومند ایجنسۍ کې، یا مثلا پلانی خان وزیر یم په وزیرستان کې. زه د ټول وزیرستان حق نه لرم. زه په وزیرستان کې د خپلې ځمکې حق لرم. د وزیرستان غرونه، د وزیرستان سیندونه، د وزیرستان معدنیات داسې دي د سټیټ مربوط دي او سټیټ افغانستان دی. دی د ټولو هغه پیسې خبره نه شي کولی. داسې زه په غزني کې زه د خپل یوې نمرې حق لرم. د سیندونو، د دریابونو، د غرونو د دې حق له ما سره نشته. داسې بیا سټیټ په څه شکل راځي دا بیا بیل بحث دی. په ډیموکراتیک شکل باید سټیټ وي. خلک باید د سټیټ له لارې خپله اراده تمثیل کړي. دا بیله خبره ده. خو زه څوک دا نشي ویلی یعنې د هغه طرف سیندونه، غرونه، معدنیات ټول هغه شیان چې د انسانانو شخصي پراپرټي نه دي. که یو سړی مثلا ترک طبیعت کوي کولی شي په خپل هیواد کې خپله ځمکه خرڅه کړي. دی کولی شي خپله ځمکه خرڅه کړي. دی نورو شیانو سره غرض نه لري. بس ملک پرېږدي، خپل اسناد خپل حکومت ته تسلیموي او دی ترک طبیعت کوي. په هر صورت دا ډسټنکشن هم ضرور دی چې داسې نه وي چې دا خبره ډېره زیاته ولسي سي او هغه حقوقي هغه سیاسي چوکاټ بیخي ټول د پامه ولوېږي. مننه. ډاکټر قرار صاحب مننه کوم. تاسو ویل چې محکوم او غلام یو معنی لري او پښتونخوا خلک غلام دي محکوم دي. زه دې سره موافق نه یم چې د پښتونخوا خلک غلام دي محکوم دي او خپل فیصله نشي کولی. د پښتونخوا خلک غلط شوي دي، محکوم او غلام نه دي. د هغې بهترین ثبوت به زه دا درکړم چې د ډیورنډ د کرښې دا مسله 1893 کې راغله. نو په 1893 کې د ډیورنډ کرښې پر ضد باندې ټولو نه غټه جګړه په پښتونخوا کې شوې ده. هغې ته د 1897 ریوولټس وایي. صحیح ده؟ نه د پښتنو اخلال نه دی. آزاد دي که نه دي دا خبره ده. Are they free or not؟ قرار صاحب زه چې خبره تاسو کوله ما خبرې نه کوله. پوښتنه مې کوله خبره. ګوره دا داسې نه ده. دلته چې لاندې ځوانان ناست دي نو هغه تا ته هم ګوري او ما ته هم ګوري. خو پوښتنه درنه کوم هغه بل ګلخان چې کولی څنګه په حوصله ورته ناست وي. زه چې پوښتنه درنه وکړم بیا دغه کوي غوسه کېږي. قرار صاحب په منځ کې څوک پوښتنه نه کوي. که دا عقل ډېر لنډه خبره ده. آزاد دي د پښتونخوا خلک که نه دي په منځ کې چې زه خبره کوم او ته پوښتنه دا نو ته نه غواړې چې هغه وکړې. اصلا خپله ترانه غږول غواړې. مهرباني زه به خپله ترانه وغږوم تاسو به په غلي واورئ څنګه چې ما ستاسې ترانې اورېدې. مننه کومه. نو راځو د غلام محکوم ته. تسلسل راته هیله کوم مې خرابوي. زه وایم تاسو نه غوسه کېږي. او ډېر سمپل مسله وه. ما درته وویل چې آزاد دي که نه دي. دغوره به درته وویلو چې آزاد دي یا نه دي. قرار صاحب ستاسو په خبرو زه نه غوسه کېږم. ستاسو په خبرو به زه ولې غوسه کېږم. هیله کوم چې واورئ څنګه چې ما اورېدی. راځو د پښتونخوا خلک غلامان دي محکوم دي. دا دي واقع دي. دا د افغانستان انټلیکچوال سړی راپاسي دا خبرې کوي. په 1899 کې ټولو نه غټه جګړه د ډیورنډ پر ضد باندې د دې کوزي پښتونخوا پښتنو وکړه. صحیح ده؟ د ډیورنډ کرښه د نه منلو دپاره چې کله د دې کوزي پښتونخوا خلکو د افغانستان سټیټ نه مدد وغوښتو، قبایل لاړل تر جلال آباد کې ایثار کړ، جلال آباد نه واپس کړل چې وځي دا زمونږ جګړه نه ده. که د دې ریفرنسز غواړئ هغه به هم دله زه درکړم. دا ولنې خبره دا خو بیخي هغه د انګریزانو هغه دله درکړم که نه. زه ریفرنسونه به یې زه هم درکړم. په هغې کې د انګریزانو جاسوسان ننوتلي وو، د مهاجرینو په منځ کې. ته ما ته موقع راکړه زه خبرې پوره کړم. مننه کومه. زه نه غواړم چې ما ته یو بل پړ کړو. زه غواړم لاندې ځوانان د بحث طریقه زده کړي زما وستانه.
نو راځم دغه خبرې راځم چې دغه کې په سټیټ کې تاسو ویل چې دا سټیټ فیصلې دي دا زه به یو خبر درته وکړم ګورم سټیټ کې قرار صاحب وخوري زه خو دا خبره وکم کنه دا خبره نه د بحث طریقه زده کې ورسه د الجزیرې بحثونه تر ټول دغه رقم کېږي لکه د عزیز یې کوم ورسه ګرم ډیبیټس دي په ټولو غټو رسنیو باندې دغه کېږي لکه دا زه او تاسې اوس کوو ډېر داسې مه کوه چې موږ د جزیرې او دغه بحثونه نه کوو موږ خپل اجره لرو موږ خپله طریقه لرو بحث هم دغه رقم هېڅ بدي نشته چې یو سړی فرینډلي په احترام سره یوه پوښتنه ستا د خبرو په منځ کې راتلل په منځ کې پوښتنې کول دا د ماشومانو بحثي دا د انټلیکچوال ماشومانو بحث ورسره اسد دراني او د بحث زه دا اوس درته پلی کړم هغه ماشومان دي چې زه پوره کوم ډېر ټاپ ژورنالیست د نړۍ همدغه چې بحث کوي لکه دا زه چې اوس تا یوه پوښتنه په دې منځ کې کوم ماشومانو کار نه قرار صاحب ما ستاسو خبرې په چوپه خوله واورېدې نو دا کولی به I don't mind it like it's okay to ask questions نه زه نور نه کاپي کوم زما خپله لاره شته دی بل چا لاره ماشومانه مه ګڼه دا بیا خپل ستا ماشومتوب دی دا اوس تاسو منځ کې رادانګې زما خبرې څلور ځله تسلسل هم خراب کوم نبکي کوم وروره یو نکته ده ځان سره یې ولیکه تاسو عدالت خو نه یې که نه زه هم سړی ما ته هم سړی خو دلته خلک لاندې ناست دي ځان سره پوښتنې ولیکه چې کله زه خبرې پوره کړم ښه ډاډی رانه وکړه صحیح ده پروفیسر مهرباني مننه کوم نه قرار صاحب زه پروفیسر نه یم بیا ماشوم مه وایه ماشومانه مه وایه نه کارونه هم د ماشومانو دي که نه ستا هم بیا د پروفیسرانو دي کارونه نو بیا مه پرې خفه کېږي څوک درته وایي پروفیسر صاحب نه خفه کېږي نه سړی در نه کوي په احترام یې در نه کوي نه غلط الفاظ استعمالوو دا د هر چا حق دی چې پوښتنه وکړي پوښتنه هم در نه وکړله داسې مه وایې دا ماشومانه کار ده دا ماشومانه کار نه ده ډېر ټوله دنیا کې ډیبیټونه په همدې شکل کېږي سوال او جواب ډېر معمولي ده پوښتنې په منځ کې پوښتنه را پیدا کېدل ډېره معمولي خبره ده ماشومانه نه ده وروره نه پوهېږم ستا کوم بل باس ته هم تللی که نه یې تللی مهرباني موږ 15 دقیقې په دې ضایع کړې په دې یو فضول خبره باندې دونه زمونږ وخت بې قدره نه دی قرار صاحب چې په دې زه پوینټ له راځم تاسو ما پرېږدئ زه هیله کوم مننه نو ښه موږ د دغه خبره کوله د پښتونخوا د ولسه بار خلک راځي پښتونخوا ولس غلام دی محکوم دی او سلف ډیټرمینیشن همزه ګور مې ما دغې نه ورځ نیم ساعت مقدمه ذکر کړه یا خدای پاک قرار صاحب زه خو خبره وکړم ما خبره غلطه تعبیروي ورور ما نه دی ویلي چې پښتونخوا خلک غلامان دي زه وایم چې ته یو سړی چې آزاد نه یې whatever title you give them آزاد نه دي غلطه ده ووایه وروسته وایي غلطه ده زه پوره کوم وایه وایي غلطه ده صحیح ده ښه دغه ټول تسلسل ګډوډ شي د خبرې 15 شپږ دقیقې په دې لاړې ښه موږ راځو دی بار زه دا خبره شروع کوم چې پښتونخوا ولس ټارګټ کېږي حالانکه موږ دې خبرې ته سوچ وکړو چې د پښتونخوا د ځمکه دا د کوم سټیټ نه تللی ده دا سټیټ هغه وخت کې کم یو امپایر دا دوراني امپایر د کوم پایتخت چې کابل مو پېښور مو او دا د دورانیانو نه تللی دی مطلب دا د اوسني افغانستان نه دا ځمکه تللی ده دا د پښتونخوا د خلکو نه دا ځمکه نه ده تللی کم خلک چې د دې دعوی کوي همغه خلکو نه دا ځمکه تللی ده دا ولنۍ خبره بیا د هغې سټیټ خلک راپسې کې وایي چې دا خلک غریبان محکومه دي دا خلک ولې محکومه شوله دا خلک ځکه محکومه شول چې تا وویلله که نه ریاست ستا په لاس کې وکړه سټیټ ستا په لاس کې خو بیا هم د دې د نه محکومۍ ثبوت هم دغه دی چې د 1890 ټولو نه غټه جګړه د ډیورنډ پر ضد باندې په دې خاوره باندې شو چې وزیرستان کې په کلونو بمباري وکړه ښه مضبوطه ځکه چې د هغې ټیم د افغان سټیټ هیڅ کومک ورسره ونه کړو په هغې وختو کې وروسته یې بیا وکړو او په هغې وختو کې
مشرانو ته لاس واغستو، قبایلي مشران نه د جلال آباد نه را واپس کړل چې دا زمونږ جګړه نه ده، مونږ انګریز سره امضا کړې ده. دا ولنې خبره. نو دې نه مونږ ته ثابتېږي چې غلام محکوم څوک و څوک نو، چا جګړه وکړه هغه وخت کې چا ونه کړه، صرف د خپلې خوښې خبرې به نه کوو. راځو د سلف ډیټرمینیشن خبره، د خپلې ځمکې حق اخیستو خبره. نو هغه په ډیموکراټیک طریقه باندې د پښتونخوا ولس یې کوي. هغه د منظور پښتین په شکل کې هم کوي، د ګیلمن په شکل کې هم کوي، د عثمان کاکړ په شکل کې هم کوي، د باچا خان په شکل کې هم کړی ده. د هر چا په شکل کې د کوزي پښتونخوا خلکو د خپل حق لپاره आवाज اوچت کړی دی، هر قسمه مبارزه کړې ده. خو چونکې دلته اوس خبره د ریاست راغله چې دا د سټیټ مسؤلیت دی، نو افغانستان سټیټ اوس جمهوری فکر نه لري. افغانستان سټیټ هم محکومه دی په اوسنی وخت کې دې شي دې سره تاسو تضاد وکړي. او طالبانو نیولې دي، دا د ولس پر رای باندې دا خلک نه دی راغلي. زما پښتونخوا چې غلام د محکومه ده، نو زما لوی افغانستان، زما افغانستان ریاست هم د طالبانو غلام دی په اوس وخت کې. زه هغه د افغانستان مشران نه بولم، اولنې خبره. نو کومنګ ځان آزادو، د کوزي پښتونخوا خلکو ته اولنې مضبوط افغانستان پکار دی چې مونږ په خپل ملا په تړلی شو. که سبا مونږ هر قسمه مبارزه شروع کو، شاته ما پسې زما افغانستان ریاست ولاړی چې زه ورته ورتلی شم، هغه ما سره ودرېدی شي، هغه ما سره کومک کولی شي. خو چونکې زما افغانستان هم اوس غلامه دی، د طالبانو لاس کې دی. طالبان نه زه د پښتنو مشران ګڼم، نه د افغانستان مشران ګڼم، نه د خپل ولس مشران ګڼم. یو سړی هم د طالب زه نه منم، که هغه ډېر هم د اسمان فرښته راکوشوي. نو که کوزه پښتونخوا محکومه ده، خو کوزه پښتونخوا او افغانستان بیا دواړه محکومه دي. نو اولنې که زه د مبارزه مخکې وړم په کوزه پښتونخوا کې د سلف ډیټرمینیشن د خپلې خاورې حق، اولنې خاوره به زه د افغانستان آزاده غواړم چې هغه سبا ما پسې ودرېږي. منګه همیشه ټارګټ کوزه پښتونخوا کو، کوزه پښتونخوا کې دسي، کوزه پښتونخوا کې دسي، کوزه پښتونخوا کې دسي، کوزه پښتونخوا کې دسي. اکم چې افغانستان ریاست او هغه په اوس وخت کې محکومه ده. ریاست څوک نه آزادي، د ریاست سره خوا کې کوسي لارې ګودر او کلی کندې آزادولو کوششونه مونږ کوو. مونږ اول خپل پایتخت خو آزاد کو کنه، مونږ اول د طالبان خو لري کو کنه، مونږ خپل افغانستان خو جوړ کو چې بیا لوی افغانستان جوړ شي. افغانستان محکومه دی، خو مونږ د لوی افغانستان په تکل کې کوزه پښتونخوا ته غلامان وایو. نو دا ناجیزه ده. په دې ځای کې دا ظلم دی چې یو طرف ته ولس ته مونږ محکومه وایو، بل طرف ته هغه طرف ته مونږه سوچ او فکر نکو. د سکار به وکړو د دې مسلې حل ده. د افغانانو خاوره ده، امونه تر اباسین پورې، دا ټول د افغانانو خاوره ده. دا ابدالي به من مونږ ته پاتې ده، دا ټول د افغانانو خاوره ده. د دې نه یو سړی انکار نشي کولی. خو بیا د کوزي پښتونخوا افغانان به د خپل ځمکې حق واخلي، د برې پښتونخوا ځوانان به خپل ځمکه آزاده کړي، او دا دواړه آزاد ځمکې به بیا یوځای کړو، دې نه به لوی افغانستان جوړ کړو. خو چې زم محکوم یم، تم محکوم یې، چې زم غلام یم تم غلام یې، نو یو بل ته د موږ نه وایو چې ته غلام یې، ته غلام یې، ته محکوم یې، ته غلام یې. دا زما خیرې خبره وه. مننه کوم. زه صاحب اول خو دا د غلام خبره چې ما وکړه، دا د نه آزاد په تقابل کې ما دا خبره په یو ډېر نرو حقوقي کانټکسټ کې وکړه. او زما خبره نه بیا مې ومویل چې دلته مې هدف پیغور نه دی، تانه نه ده، سره له دې چې ورسره پښتونخوا ټول مشران دا خبره کوي. د ولی خان له خولې د غلامۍ خبره کیږي چې موږ غلامان یو. باچا خان خپل مړی افغانستان ته په همدې بنیاد انتقال کړ چې وایي دا خاوره غلامه ده. دغه ورسره مشال خان خټک ده، دا اوس لګیا ده. د ټول نریټیو په همدا زه چې وایم په همدې خبره باندې بنا ده. منظور پښتون د ورځې 500 وارې وایي چې موږ محکوم یو، موږ غلامان یو. دلته هدف دا نه ده چې هغوی د خلک سپکوي، تا سپکوي، ما سپکوي، او ما او تا ته هغه رقم سلیف خطاب کوي لکه هغه توران چې به خلکو پړي پکې اچولي وو. دلته د دوی ټولو هدف دا ده. ته زما په هدف پوهېږې، خو باید اخلاقي طرف ته دا بحث به ونه ځې ناکه. دلته هدف دا ده چې یو سړی چې په خپله محکوم وي، چې واک ونه لري، دا څوک چې بې واکه یي، دې ته که ته غلام وایې که بل هر شی ورته وایې، د هغه لاسلیک نه قبلیږي. دا د حقوقو قاعده ده. 3 کټګورۍ خلک چې دي، د دوی هوکړه په حقوقو کې شاهدي دا اعتبار نه لري. یو ماشوم، لیونی، غلام. غلام یا هغه څوک چې بې واکه ده، خپل صلاحیت خپل واک نه لري.
په دې بنیاد باندې ما تاته وویل چې په حقوقي اعتبار باندې مخکې تر دې چې دوی آزاد کړی سوي نه یي او دوی د پاکستان تر سټیټ لاندې یي د دوی خبره د دوی هوکړه چې ده اصلا په حقوقي اعتبار باندې اعتبار نه لري. دا دلته خبره څه د پیغور د دې نه وه. د نورو خبرو سره زه موافق یم چې په افغانستان کې باید قوي سټیټ موجود وي او زما اوله خبره همدا وه چې دلته باید قوي سټیټ موجود وي. د طالبانو په باره کې خو موږ ویلي دي دا ملي دولت نه دی، دا خو هغه د خپله ځان ته امارت وایي. همدا باید تاسو ته کفایت وکړي چې دوی ځان ته دولت نه وایي، دوی ځان ته امارت وایي او هغه د اسلام امارت ځان ته وایي. د دوی کیسه بیله ده، د یو ډېر استثنایي حالت افغانستان په خلکو راغلی، ځکه خو دوی ټوله نړۍ په رسمیت نه پیژني، داخلي مشروعیت نه لري، بهرنی مشروعیت نه لري، د دوی حساب بیل دی. موږ باید په افغانستان کې یو قوي ملي سټیټ جوړ کړو. اول د افغانستان د سټیټ له اړخه دا دعوه وسي او دا دعوه مخکې ووړل سي. په حقوقي لحاظ باندې هم چې دغه تړون چې دی دا په کوم تړونونه سوي په هغې کې اصلا د ډیورنډ د منل کېدلو خبره نشته. دا موږ په حقوقي لحاظ ثابته خبره ده. ثابته ځکه ده چې اوس دا ځمکه پاکستان په تصرف کې اخیستې ده، مخکې انګریز په تصرف کې اخیستې وه. دوی باید د دې اسناد ډېر واضح راځړولي وای. زموږ لپاره د کوم سند راوړلو ضرورت نشته ځکه ټوله دنیا پوهېږي چې دا د افغانستان خاوره وه. دوی چې دا ځمکه خپله کړې په زور یې اخیستې، دوی باید سند یې رایه کړي. که چېرته سند موجود وای بیا پاکستانیان دومره ښه خلک نه دي چې یو لیکلی سند به موجود وي او دی بیا پټ ساتي، چا به لیدلی نه وي. ولا دومره کاپیان یې الوتکو در باندې راغورځولي وای چې موږ په هر کلي کې به یو کاپي د دې سند موجوده وای. لیکن نشته، سند نشته، په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي. او دا مخکې ستاسو کوم بحث کوو چې دا متنازع نه دی، دا بلکل متنازع دی. دا ستاسو دا بحث کوو چې امان الله خان منلی، دا خبره غلطه ده، امان الله خان نه دی منلی. وروستی تړون په هغه د راولپنډۍ تر هغه د اوربند تړون و، تر هغه راوروسته بیا بل تړون وسو، په هغې کې ډېر سریع دې ته د کرښې یادونه سوې ده، دې ته د سرحد توری نه دی ورته کارېدلی. امان الله خان حتی علي احمد خان چې د راولپنډۍ تړون کې دا هغه کړې وه فیصله، که څه هم هغه تړون د ځمکې تړون نه و، هغه تړون چې و هغه یې دې لپاره نه و، فقط د اوربند تړون و، هغه د ځمکې په تړاو باندې نه و. نو خبره دا ده زما له اصله په دې بحث کې چې لږ سړی په احساساتو مداخله ما پکې وکړه، هغه په همدې خاطر چې ورور تا او د بحث په داسې شی کوو چې برخه مو ټوله پنجاب ته په هغه کې جیب کې ورچولې وه، لږ لږ هم ورنه راښکوله. دا بیا صحیح کیسه نه ده. موږ له اصله دا نه ده منلې چې دا شی چې دی په نړیوال شکل نړیواله سطح ریکوګنایز شوی. اول موږ دا نه ده منلې، دویم موږ دا نه ده منلې چې د افغانستان لخوا کوم رسمي تړون په دې رابطه باندې شته. دریم موږ دا نه ده منلې چې که خلکو ته تاسو مراجعه وکړئ خلک به خامخا د پاکستان خبره وکړي. نو دا درې واړه ډېرې خطرناکې خبرې ده. تاسې کوم شکل لکه په داسې شکل مو کولی لکه داسې بس تسلیم شوي قواعد دي، دا خطرناکه ده ځکه دا زموږ بحث ټول اغوا کوي. په هر صورت زما هدف ډسرسپیکټ نه و او پاتې څه طرز د بحث دی دا په کوم شکل چې ما ورته بحث کوو. یعنې که ته زما نه اوس خبرو په منځ کې یوه پوښتنه وکړې په دې کې هېڅ بدي نشته، ټول بحثونه په همدې شکل کې. ورسه د مهدي حسن بحثونه وګوره، ورسه د سلیم صافی او دا خو له چندان په انسانانو کې نه دي حساب، خو د دوی بحثونه وګوره، خو ټوله دنیا دغه ډول بحثونه کوي. ورسه د نیونتل د هندوستان دا مشهور ټي وي څه نومېږي چې په د ورځې 10 میلیونه خلک ګوري، د دغو هغه وګوره د هره ویډیو د دو بحثونه وګوره، ټول په همدې شکل باندې. دا ماشومانه نه ده چې یو سړی کله چې بحث کوي په بحث کې کله کله په منځ کې یوه پوښتنه کېږي، هغه پوښتنه د وضاحت لپاره کېږي، یا مثلا ته زما په اړه باندې یوه تبصره کوې، زما د خبرو په اړه چې قرار داسې وویل، زه بېرته په هغه منځ کې وضاحت ورکړم چې نه وروره مخکې تر دې چې ته مخکې ولاړ سې او خپل نور منطق زما په خبره بنا کې زما د خبرې په غلط تعبیر، زه غواړم یو کورکشن وکړم. په دې کې هېڅ بدي نشته as far as it's in a respectful way، چې په احترامانه شکل په دې کې څه بدي نشته ورور مې. په هر صورت نور خبرو سره زه په دې اعتبار موافق یم چې افغانان باید په دې باندې پوه سي چې موږ تر څو پورې چې دا جغرافیه یو نه سي، موږ نه د امن خاوندان کېدای سو او نه د رفاه خاوندان کېدای سو. موږ په حقیقت کې یو نیشن یو او دا نیشن د یو ټرایبل سیستم حتی راټیټول دا د دې نیشن تباهي ده. او د دغه تباهي له امله کله چې د پاکستان خپل تیوریسن اقبال وایي، البته چې پاکستانیان خپل تیوریسن بولي،
هغه وایي چې ملت افغان در این پیکر دل است از فساد او فساد آسیا. دغه د افغانستان د ملت د ټول لوی ملت هدف دی، یعنی د لرو بر افغانان ټول هدف دی، او لرو بر افغانانو تر دې لوی بل فساد نسته چې دوی په سیاسي لحاظ باندې په یوه جغرافیه کې نه وي. ته یو ملت په خېټه حلال که نیمه تنه خوا ته وغورځوه نیمه دې خوا ته وغورځوه، دې ته لا ته فساد نه وایې. دا سیمه تر څو چې افغانان سره یو نسی او د دوی تنه وجود بیرته سره یو نسی وصل نسی، دا سیمه نه د امن خاونده کېدای شي نه د رفاه خاونده کېدای شي. او انګریزانو افغانستان د دې لپاره نه دی تقسیم کړی چې یوازې دوی د انګریزانو د افغانستان مخالف وو، هغوی افغانستان د دې لپاره تقسیم کړی دی چې ټوله سیمه خرابه کړي او ټوله سیمه یې تر اوسه خرابه ساتلې ده. که موږ غواړو نجات ته ورسېږو باید د پاکستان په خلاف راپورته شو. یوازې دا کافي نه ده سړی په کلچرلي د افغانانو د یووالي خبره کوو خو د پاکستان مخالف نه یم، دا غلط خبره ده. مخکې تاسو یو بل هم غلطه خبره وکړه دغه د هویت په اعتبار باندې. موږ یوازې هغه څوک افغان ګڼلی شي د پاکستان دښمن په سیاسي لحاظ، د سیاسي جغرافیې په لحاظ که څوک د پاکستان دښمن نه وي، دا امکان نه لري چې یو سړی د افغان هم وي او پاکستانی دی هم وي. یو لوی نیشن راخیستل د بل نیشن په خېټه کې ورننه ایستل دا غلطه خبره ده، منطقي خبره نه ده. بله خبره دا ده چې افغانستان دلته یو نیشن سټیټ هم دی او پاکستان د دې نیشن سټیټ نیمه خاوره او نیم پاپولیشن غصب کړی دی. نو که ته چېرته د پاکستان سره مشکل ونه لرې، معنا دا چې د افغانستان د تقسیم سره مشکل نه لري، د افغانستان د تباهي سره مشکل نه لري، نو هاو کم یو ار ان افغان. په دې خبره باندې وضاحت پکار دی. که موږ تاسې په دا کنفیوژن کې خلک وساتو، like I think one of the sources of evil here has been that we were not clear about what we are talking to people. خلکو ته واضح پیغام ورکول، واضح کرښې راکشول دا ضرورت دی. دوه خبرې اوس کوم، مننه کوم. اولنۍ خبره قرار صاحبه څنګه چې تاسو وی د دنیا د بحث طریقه دغه ده چې یو بل کې موږ وردانګو سوال کولی شو، پوښتنه کولی شو. ضروري نه ده چې موږ دنیا پسې لاړ شو. موږ خپل عقل پوهه، خپل کلتور او خپل فرهنګ لرو، خپل افغانیت لرو. په هغې کې زمونږ بحثونه داسې په حجره کې موږ یو بل ته خوږ نیسو. دغه څنګه چې ما غلی ناستو ما ستاسو خبرې اورېدې، نو زه دنیا پسې نه ځم. زه ځان له یو خپل فکر لرم، خپل مفکوره لرم، خپل یو اخلاق لرم، خپل یو لاره لرم چې په هغې روان یم. که هغې سره خلک موافق هم نه، خو زه بحث دا ذاتي داسې کوم. دویمه خبرې له راځو، احساساتي چې موږ شو وختي، نو زم کېږم تاسو هم کېږي، دا انسانان دي. خو د بر وطن نه چې مبارزین راځي یا انټلیکچوالز راځي، پوهان راځي او بار بار زما کوزي پښتونخوا ته محکوم او غلام وي، محکوم او غلام وي، په دې باندې زه خفه کېږم. ځکه که کوزه پښتونخوا کې یو سړی دی هغه د پاکستانیزم فکر هم لري، هغه زما دغه نظریه سره اختلاف دی، زما دغه سیاسی نظریه سره اختلاف دی، خو به حیثیت پښتون، به حیثیت افغان هغه ته زه تر مرګ پورې عزت لرم. دغه مور ته، دغه پلار ته، دغه رور ته، دغه خور ته، دغه ناموس ته زه عزت لرم. صرف نظریه سره زما اختلاف دی که هغه پاکستانیزم کوي. نو که په هغې سړي باندې تهمتونه تور دغه ناموس باندې سبا څوک راپاسېږي، که د بر وطن نه راځي که د لر وطن نه، زه به د هغه په خلاف ودرېږم. ځکه هغه بیا هم زما قام دی، بیا هم زما ولس دی. دویمه خبرې له راځو. دویمه خبره دا د قرار صاحبه چې تاسو د افغان ترجمه وکړه چې افغان هغه شی وي چې د پاکستان په خلاف یې، ګینې هغه سړی افغان نه دی. نو زه د بر وطن ځوانانو ته هیله کوم چې د افغانیت ترجمه تاسې موږ ته مه راوړئ. It's not a definition. I know قرار صاحب. خو زه به حیثیت د کوزي پښتونخوا افغانه، زه د بر وطن ځوان ته یا مشر ته محتاج نه یم د افغانیت په ترجمه کې چې افغان باید چاته ویلی شي، چاته ونه ویلی شي. هغه نه پوهه ما ته خپلو مشرانو پرېښې ده، ما ته خوشحال خان خټک پرېښې ده، ما ته ابدالي بابا پرېښې ده. هغې نه زه پوه یم چې افغان څه ته ویلی کېږي. که افغان مثال ترجمه موږ دغه راولو چې یو سړی د پاکستان په خلاف نه دی، هغه افغان نه دی، نو په 2019 کې چې د سیمې خاردار لګېدو د افغان ګورنمنټ 4 لکه ملي اردو درلوده، هیڅ اکشن یې پرې وانغستو. نو د افغانستان د 2019 ټول حکومت بیا افغان نه دی.
ځکه چې هغه پاکستان سره هیڅ مشکل نه چې د سیمې خاردار راتلو د افغانستان حکومت په هیڅ څه ونه ویله. کومه ترجمه دا والو د افغان کنه چې پاکستان سره ستونزه نه لري هغه افغان نه دی. نو 2019 کې د افغانستان پوره حکومت پاکستان سره هیڅ ستونزه نه درلودله او سیمې خاردار ورسره ومنلو. هغه ټول افغان نشو په دغه ترجمه باندې کوم چې تاسو راوړله. بل خبره د افغان داسې ترجمه کول چې هغه د پاکستان په خلاف نو کله چې هندستان سره د 1915 جګړه راغله د پاکستان نو د افغانستان د هغه حکومت وته وي چې تاسو لاړ شئ جګړه وکړي او د دې کرخې حفاظت مونږ ته پرېږدئ مونږ د دې کرخې حفاظت کوو. بیا هغه افغانان نشوله ځکه چې هغه پاکستان سره ستونزه نه درلودله. د پاکستان حفاظت لپاره ودرېدل د پاکستان د کرخې لپاره ودرېدل هغه ټیم حکومت د 1915 او یا یو بیا هم ټولو کې. نو ترجمه که د افغانیت منګه دا کوو چې هغه د پاکستان په خلاف هغه به افغاني کني نه افغاني نو بیا خو د افغانستان ډېر حکومتونه چې دی هغه افغانیت نه وغورځېدل بیخي وغورځېدل. راځو مسله دا د قرار صاحب مسله دا ده چې منګه د خپل سیمې مسلې راخلو او منګه هغه د لپاره پیغور بل ته ورکو